بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلی. محترمینو یو محترم رو دا پوښتنه کړې ده چې په سفر باندې تللی ولم، د ماپښین 4 رکعاته فرض چې په سفر کې 2 کول ما 4 وکړه، نو آیا دا راګرځول لازمه دي او که لمونځ ادا؟ فتاوی دارالعلوم ذکریا جلد نمبر 2 صفحه نمبر 508 هغه لیکلي دي چې حنفي مسافر د پاره په شرعي سفر کې په کسته پرل منځ کول مکروه تحریمي دي او سخت د ګناه باعث دي او دغه منځ واپس راګرځول واجب دي. په حواله د شامی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 128 مراکل فلاح صفحه نمبر 128 فتاوی رحمیه جلد نمبر 3 صفحه نمبر 150 احسن الفتاوی جلد نمبر 4 صفحه نمبر واوی هغه په کسته 4 رکعات منځ کول ولا ګناهګار دي او دغه منځ واپس راګرځول ضروري دي. او دا غرنګه فتاوی د علوم دیوبند مدلل او مکلل جلد نمبر 4 صفحه نمبر 392 هغه لیکلي دي کچا په ير سره په سهو سره هم 4 رکعات وکړه نو بیا به هم دغه خپل منځ واپس راګرځوي. په حواله د رد محتار جلد نمبر اول صفحه نمبر 4